چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم به دا خبره کوله په خطبو کې چې غوره خبرې هغه خبرې د چا دي؟ هغه د الله دي. فإن خير الحديث كتاب الله یا کلام الله. غوره خبرې ښایسته خبرې هغه د الله خبرې دي، هغه د الله کتاب دی، هغه قرآن دی. نو الله یو کتاب را نزل کړی دی چې هغې کې ښایسته خبرې دي. د دې کتاب سره ژوند تېرول دا هم ښایسته خلکو ته نصیب کېږي. هر سړي ته دا خبره نه نصیب کېږي چې دی د قرآن یې زده کړي، دی د قرآن یاد کړي او دی د قرآن سره ژوند تېر کړي. دا هر سړي ته نه نصیب کېږي. لکه بعض خلک دا سوچ وکړي چې یاره دا څنګه د قرآن درس دې کېږي او په دې کې دې ګڼه نه وي، دې ته ډېر خلک نه کښېني. نو جواب دا دی چې صحیح دی د قرآن درس کېږي، د مسلمان شان دا دی چې دی به کښېني، دی به په هغې ځان پوه کوي، خو هر چا ته خو دا توفیق نه میلاویږي که نه. توفیق د نیکو اعمالو دا هم د الله د طرف نه یو نعمت دی، یو احسان دی چې په چا باندې وشي. خو بیا الله د چا سره ظلم ګوره نه کوي چې هسې یو بنده د خپل عبادت نه منع کړي یا توفیق ورله نه ورکوي، بلکې دغه انسان په زړه کې څه چلي او الله عدل او انصاف والا بادشاه دی. هغه په زړونو باندې پوهه دی، پوهه یې چې د انسان په زړه کې څه دي، په ده کې څه نه څه بیماري یي. ګورې د هغه بیمارۍ د لاسه بیا دی د خپل کتاب نه، د پیغمبر د حدیثونو نه او د دې دین نه یې لرې ساتي. نو الله نازلې کړي دي ښایسته خبرې، د دې ښایسته خبرو سره تعلق هم د ښایسته خلکو راځي. کتابا متشابها مثانی، چې کتاب دی یو شان بار بار بیانیږي. متشابه یو شان دی، مثانی بار بار بیانیږي، بیا بیا بیانیږي، یا بار بار لوستلی کیږي، بیا بیا لوستلی کیږي. دلته یو څو خبرې، یو دا چې الله وایي دا غوره خبرې دي، غوره خبرې چې کتاب دی قرآن دی متشابه یو شان. د دې څه معنی دی چې قرآن یو شان دی؟ معنی دا ده چې د دې کتاب آیتونه په ښایسته تعبیر کې او په رښتینوالي کې د یو بل په شان دی. په رښتینوالي کې دا کتاب څه دی؟ یو شان دی. دا خبره صحیح ده چې دې کې کومې قصې راغلي دي، په دې کې کوم اوامر دي، کوم احکام دي، هغه په مختلف انداز سره بیان شوي دي. خو هر چې د دې قرآن هغه ښایست دی، د دې هغه ښایسته تعبیر دی او د دې هغه رښتینوالی دی او د دې هغه مضبوطوالی دی، نو په هغې کې دا ټول آیتونه یو شان دي. مثانی بار بار بیانیږي. نو دې کې یو څو خبرې، یوه ده بار بار بیانیږي، معنی ده چې دې کې چې کومې خبرې دي، نصیحتونه دي، هغه په جدا جدا طریقې سره بار بار ذکر شوي دي. لکه قرآن کریم کې اوس د مانځه په باره کې خبره یا د تقوا په باره کې خبره ځای په ځای راغلې ده، خو په جدا جدا طریقو سره. دغه شان مثانی بار بار تلاوت کیږي، خلک لګیا دي په مخ یې وایي،
د کوم وخت نه چې دا قرآن کریم نازل شوی دی او د اوسه پورې او د قیامت تر راتلو پورې د هغه وخته پورې چې کله الله دا قرآن اوچت کي د دنیا نه، نو د هغه وخته پورې به دا خلک د دې قرآن تلاوت کوي، د دې درسونه به کېږي، د دې بیانونه به کېږي، د دې تفسیر به کېږي، او د الله کلام دی، نو ځکه پې انسان نه مړېږي، او هر پیرې چې وی نو ښایست او خونې ښه ډېرېږي. که چېرته دا د انسانانو کلام وی او د څنګه چې د مکې مشرکانو وی چې دا پیغمبر د ځان نه جوړ کړی دی یا بل چا ورسره مرسته کړې ده، که چېرته داسې وی نو موږ به دا یو لس پیرې ویلی وی، یو شل پیرې به مو ویلی وی، خو بیا به ته زموږ زړه موړ شوی وی. خو چونکې د الله حقیقي خبرې دي نو زړونه ترې نه مړېږي او زړونه پرې نه مړېږي. څومره چې وی دومره خوند ښه ډېر ورکوي انسان ته. په کال کې څو پیرې مسلمانان دا قرآن وایي، هر مسلمان لګیایي د دې ختم کوي، څوک څو پیرې او څوک څو پیرې، او بیا خصوصا په روژه کې ښه ډېر زور وله ورکړي. هغه مؤمنان یادوم چې هغوی ژوندي زړونه والي، یعنې داسې هم شتي چې په کال کې د قرآن درې میسم نشي ویلی، خو هغه مؤمنان چې زړونه ژوندي دي نو هغوی د قرآن ختم په یو کال کې څو پیرې وکړي. په مدارسو او په جامعاتو کې د دې تفسیر د دورې رواني په مخه، او په زرګاو په لکونو طالبان او طالبات هغه وایي او د هغې نه فارغه کېږي او بیا نور راځي او بیا نور راځي. خو د قرآن کریم هغه خوند چې دی نو هغه ختمیږي نه، بلکې روز تر روزه هغه خوند ښه ډېرېږي، ښه مزه کوي. یو عالم چې د قرآن په خدمت کې د هغه ملا ټیټه شي او ویښته سپین شي، او په آخري وخت کې چې ده تپوس وکړي ارمان دې څه دی، نو همدغه ارمان بیانوي چې وایي د قرآن نه مې پوره مزه وانخېسته، د قرآن هغه خوند مې پوره ونه سکو، بیا مې ورته هم زړه کېږي. د هغه عالم یادومه چې د قرآن په تفسیر او په وضاحت کې او په بیانولو کې او په تلاوتونو کې ملا یې ټیټه کړې ده خپله، او ویښته یې سپین شوي دي او عمر یې پکې تېر کړی دی، او دی هم دا خبره کوي. نو بار بار بیانیږي، بار بار د دې تلاوت کېږي. بیا الله سبحانه وتعالی والصفت بیانوي د مؤمنانو او د هغه خلکو چې د خپل رب نه هېرېږي، چې دوی کله قرآن واوري نو په دوی باندې څه کیفیت وي، د دوی څه حالات وي. الله وایي تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم، رازقیږي د دې نه سرمنې د هغه کسانو چې یریږي د خپل رب نه، سرمنې زګي شي. لکه موږ چې وایو ویښته په بدن ودرېدو، غونی پې زیږ شو، دا معنی ده تقشعرو، رازقیږي د دې نه د قرآن نه جلود سرمنې الذین یخشون ربهم، د هغه کسانو چې یېرېږي د خپل رب نه. بل صفت ثم تلین جلودهم وقلوبهم، بیا نرمیږي سرمنې د هغوی او زړونه د هغوی إلى ذکر الله،
ذکر د الله ته بیا د هغوی زړونو کې سکون او اطمینان پیدا شي د الله په یاد کې بیا مصروفه شي اوس یو سړی چې په دې موږ پوه نه شو څه معنی شو چې د هغوی سرمنې زږې شي او بیا نرمې شي یو خو دا خبره یاد ساتئ د دې نه دا ثابته شوه چې د مؤمن صفت به دی چې دی به قرآن په ژوندي زړه سره اوري او د قرآن تلاوت به په ژوندي زړه سره کوي دا خبره دلته کوم ځای کې ده زړه یې ژوندی دی نو ځکه خو بیا اثر وکړو که نه غونی چې پیزیک شو سرمنې چې بیا نرمه شوه او زړه یې نرم شو خو معنی ده چې دوی توجه ده که نه زړه یې ژوندی دی نو یو خو دا خبره یاده کوي د مؤمن شان به دی چې هغه د قرآن کریم د اورېدو په وخت کې او د دې د وضاحت په وخت کې او د قرآن کریم د یادولو په وخت کې او د تلاوت په وخت کې ټولې خبرې پکې نه راځي دا ټول کارونه چې کوي نو زړه به یې ژوندی په ژوندي زړه سره چې دا کار کوي نو ده کې به دا صفات راځي دا کوم چې الله بیان کړي دي کېږي به څه دی چې کله دا قرآن وایي لولي بیانوي اوري نو په بعضو ځایونو کې به په ده باندې غونه زیږ شي د جسم دا ویښته به ودرېږي د بدن ده بعضو ځایونو کې به زړه نرم شي دا څنګه کیدی شي دا داسې چې کله دی دا د الله نه یریدونکی مؤمن الذین یخشون ربهم دا د الله نه یریدونکی مؤمن چې کله په هغه آیتونو باندې تیر شي چې په کومو آیتونو کې د عذاب تذکره وي په کومو آیتونو کې د جهنم تذکره وي د آخرت سختې پکې بیانې شوي نو هغه ځایونو کې دوی ویریږي او د یرې د لاسه د دوی په بدن باندې غونه زیږ شي او د سرمنې زږه شي او د بدن د ویښتې ودرېږي د یرې د لاسه بې زړه په هغه وخت کې نرمیږي زړه او سرمن چې کله بیا د رحمت او د مغفرت په آیتونو باندې تیر شي چې الله به بخانه کوي الله به رحم کوي الله غفور دی الله رحیم دی او د جنت د نعمتونو په باره کې واوري نو بیا د دغه زړه نرم شي او هغه سرمنې نرمه شي د یری د لاسه په دغه اولنی کیفیت راشي بیا د امیدونو د لاسه او د خوشحالۍ د لاسه په دویم کیفیت راشي دلته یو بله خبره دا یادول پکار دي چې دا کیفیت په تا باندې هله راتلی شي چې کله ته د قرآن په ترجمه باندې پوهې نو دا خو واضحه خبره ده چې یو عجمی دی چې ژبه عربي نه ده ترجمه یې نه ده کړې تفسیر یې نه دی کړی ده باندې به دا کیفیت ته کوم ځای راشي د تلاوت په وخت کې د تفسیر د وضاحت په وخت کې د قرآن د اورېدو په وخت کې به څنګه په ده باندې غونه زیږ شي او دی پوه نه دی چې الله څه وایي موږ وایو چې د عذاب آیتونه راشي نو دی ویرېږي خو اوس دی خبر دی فرق کولی شي چې دا د عذاب خبره ده که د جنت ده نشي کولی فرق نو ده باندې به څه اثر وکړي قرآن ځکه دا خلک دوی د قرآن خوند په صحیح معنو سره څکلی هم نه دی که تاسو وګورئ د عام خلک چې دي زموږ د پښتانه عام خلک یادوم چې په قرآن نه پوهېږي نو په دوی کې به ډېر تاسو سره داسې میلاو شي چې هغه د قرآن د تلاوت دومره اهتمام نه کوي ډېر به درته پکې میلاو شي هسې دعوه نه کوم دا ښه د سوچ او د فکر نه بعد دا خبره کوم
ډېر به ته پکې داسې میلاو شي چې هغوی د قرآن کریم د تلاوت دومره اهتمام هغه نه کوي. په روژه کې که ښه سړی پکې هغه په روژه کې لږ روالي وي هم په روژه کې صرف مقصد صحیح پاڼه اړول چې پاڼه زر واوړي بس دقه یې وجه د هغې دا ده چې دی به اهتمام څنګه وکړي د هغه کتاب د تلاوت چې دی په هغې باندې پوهېږي نه د د هغې نه چې د خوند نه دی اخیستی دته دا پته نشته چې د رب څه وایي دته دا پته نشته چې په دې کې کوم نصیحتونه پراته دي په دې کې کومې د عبرت خبرې دي د هغې نه خبر نه دی دا خو لرې خبره ده دا پرېږده ما د تلاوت خبره وکړه که نه چې ډېر پکې د تلاوت اهتمام نه کوي دا پرېږده چې په جومات کې امام مونځ یو منټ د اوږد کي نو بیا په دوی باندې سم تکلیف وي په جومات کې چې ولاړي او سم سخت حالات پرې تېرېږي او چې څنګه د جومات نه راوځي نو به دا خبرې شروع کړي چې ولې دا مونځ اوږد شو دا پرېږده تلاوت اورېده پې بوج کېږي د قرآن اورېده پې بوج کېږي دا پرېږده چې دی تلاوت وکړي دا بله خبره ده ولې پې بوج کېږي پوهېږي پرې نه هغه داسې دي مؤمنان د قرآن نه خوند اخلي لکه دا موضوع به ډېره بیا رانه اوږده شي او ورځې موږ سره لږې دي زه یم چې یو څو مجالس د تفسیر وشي یعنې ما تاسو ته د سلفو حال بیانو د قرآن سره بل ورځ ما مازدیګر چې کوم مجالس به کې دا خبره کړې وه چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم به د هغه نه ثابت دی چې یو شپه یو آیت ویلی ان تعذبهم فانهم عبادک وان تغفر لهم فانک انت العزیز الحکیم دا یو آیت بار بار وی او دې سره یې سهار کو څه سوچ یې پکې وکړه نه څه فکر یې پکې وکړه ټوله شپه اکثر شپه دا سلف صالحینو نقل دی چې ولاړ بو او دا ټوله شپه به خصوصا په دې رمضان په دې مبارکو شپو کې یا د اخرنۍ له شپې چې دي بعض موسمونه د عباداتو داسې چې په هغې کې بیا شپه شوګیرول ټول قرآن په یو ورځ کې ختمول دا هم جایز وي بیا ځکه چې دغه خاص وخت د ثواب د ګټلو او بیا پته نه لګي چې ژوند کې راځي که نه راځي اوس د عثمان بن عفان او د نورو سلفونو د قرآن د کریم د تلاوت چې کوم طریقه نقل ده نو حیران به شي ورته بیا د سلفو صالحینو حال چې خصوصا په روژه کې وګورو او بیا په د اخرني لسو ورځو کې وګورو لکه امام شافعي او نور نیکان خلک د هغوی په باره کې راځي په یو شپه کې به یې قرآن ختمو ستاسو څه خیال دی چې دله به یې خوند نه ورکوو خوند یې ورکوو ځکه ختموو دا زمونږ دی چې نن سبا کوم حالات دي د هغې دقه وجه ده بور کېږي چې قرآن وایي لکه اوس یو سړی لګیا دی که نه عام سړی الله نزل احسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون دی بور کېږي نه پوهېږي دا څه دي هلته هغه ایمان مرتبه هم کمزوري ایمانونه خو ټول یو شان نه دي که خو هغه مؤمن چې د ایمان په اوچتو مرتبو کې ګرده ده کوي که هغه د قرآن په معنی پوهېږي نو خو دا خبرې ورله خوند ورکوي ناسي ورته شپه ورځ ورته ناسي او د قرآن وایي او وایي خو چې څومره بیا په معنی پوهېږي نو دومره ورله بیا خوند ښه ډېر ورکوي اوس ګوره الله وایي چې د قرآن د هدایت ذریعه ده په دې سره الله چې چاته وغواړي هدایت ورکوي او الله سبحانه وتعالی چې وغواړي
نو څوک ګمراه کړي او چې الله څوک ګمراه کړي نو هغه ته هدایت څوک نشي ورکولی ذلك هدى الله يهدي به من يشاء دا هدایت د الله دی هدایت کوي په دې سره چاته چې وغواړي قرآن دا ګوره د هدایت ذریعه ده ګوره یعنی یو سړی هدایت لټي او د قرآن نه علاوه په بل ځای کې لټي نو دی به لیونی د ده دماغ به کار پرېښودی د هدایت سرچینه قرآن دی قرآن د هدایت غوښتو دپاره د یو بنیاد دی که ته غواړې چې زه په نیغه لار روان شم که نه هغه به د قرآن دی دا مضبوط راونیسه سوره فاتحه کې موږ دا خبره غواړو چې اهدنا الصراط المستقیم یا الله موږ ته وښایه لاره نیغه سوره فاتحه چې څنګه ختمه شي سوره بقره شروع کیږي الف لام میم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين دا کتاب هدایت دی د پرهیزګارو خلکو دپاره تا په سوره فاتحه کې هدایت غوښتو سوره بقرې په اوله کې درته الله وویل خبره ډېره اوږده نه شوه بلکل د سوره بقرې په اوله کې درته ده وویل هدایت غواړې نو هدایت دا کتاب دی که نه دا کتاب مضبوط راونیسه په دې کې هدایت دا کتاب مضبوط راونیسه دا نیغه لار دی چې تا به جنت ته رسې دا کتاب مضبوط راونیسه دا نیغه لار دی چې تا به الله ته رسې دا نیغه لار ده چې په دې سره به الله راضي شي دا نیغه لار ده په دې سره به راته په جنت کې اوچتې مرتبې میلاو شي قرآن کریم د هدایت چینه ده د هدایت بنیاد دی یو سړی و چې حدیثونه نو حدیثونه دې کې نه راغلي که نه ته چې کله قرآن وایي قرآن باندې عمل کوي خو قرآن ته ته دا وایي چې د پیغمبر ومنه قرآن ته ته دا وایي چې د پیغمبر په نقش قدم روان شه لقد کان لکم فی رسول الله اسوة حسنه پیغمبر ستاسو دپاره یو ښایسته نمونه ده نو قرآن ته ته دا خبره کوي نو دا ټولې خبرې پکې دننه راغلي دا هدایت دی چې الله چاته وغواړي په دې سره هدایت کوي بیا دا خبره موږ ذکر کړې وه چې هدایت په څو قسمه دی په دوه قسمه هدایت ته توفیق یو سړي توفیق ورکول چې د نیغې لارې ته راواوړي او نیغې لارې ته راړول د ګمراهیانو نه دا د الله سره دی هر چې هدایت په معنی د بیانولو او د وضاحت کولو د انسانانو سره بشتي خو هدایت په دې معنی سره چې د نیغې لارې ته یې راواړئ دا د الله په لاس کې دی ومن يضلل الله فما له من هاد او هغه څوک چې ګمراهي کړي الله نو نشته هغه لره څوک هدایت کوونکی چې الله یې ګمراه کړي نو څوک به نیغې لارې ته راواړي هېڅوک یې نشي اړولی ډېر خلک داسې شته چې هغوی د خپلو بچو دپاره هدایت غواړي چې یاره زما دا بچی نیک عمله شوې زما دې بچي ته هدایت میلاو شو ډېر هرسناک او ډېر نصیحتونه ورته کوي خو دې خپل بچي له هدایت نشي ورکولی چې کله هغه ګمراه شي نو هدایت او ګمراهي د الله په لاس کې دی چې الله ورته هدایت وکړي که نه نو څوک یې ګمراه کولی نه شي او چې الله یې ګمراه کړي نو څوک ورته هدایت بیا نه شي کولی دا ګمراهان اوس د دوی د آخرت هغه سزا بیانېږي د الله چې ګمراه کړي وي
ومن يضلل الله او هغه څوک چې ګمراه کړي الله نو واوره د دوی عذاب أفمن يتقي بوجهه سوء العذاب أي بس هغه څوک چې ځان بچ کوي په مخ خپل سره د بد عذاب نه یوم القیامه په ورځ د قیامت دا د اخروي سزا بیانوي معنی دا چې څوک ګمراه شو نو هغه به اور ته ځي نو آیا اوس سوال دا دی آیا هغه څوک چې په خپل مخ سره ځان بچ کوي د بد عذاب نه په څه سره بچ کوي په خپل مخ سره یعنی دا اور په کوم ځای باندې لګي په مخ باندې لګي لاسونه خو د هغوی تړلی شوي دي په آخرت کې به په آخرت کې به د دوی لاسونه تړلی شوي نو څه مصیبت چې راځي نو هغه به په دې مخ باندې لګي او حدیث کې هم راځي چې څه مخې ته راځي نو هغه به دوی په دې مخ سره وایي اوس یو سړی دی د هغه دا حال دی ګوره چې ځان بچ کوي د دې بد عذاب نه په خپل مخ سره د قیامت په ورځ نو دې کیدی شي په شان د هغه چا چې هغه په امن کې نشي کېږي د دې لپاره دا سوال راغلی مخکې بیان شو چې د قرآن هدایت دی چې الله په چاته هدایت ورکوي بیا بیان شو چې الله څوک ګمراه کړي نو څوک ورله هدایت نشي ورکولی نو بیا سوال دا شو دا چې ګمراه شوی دی او په ده باندې به عذاب وي او دا قسمه سخت او بد عذاب به پي د هغه چا په شان کیدی شي چې هغه په نیغه لار باندې و هدایت ورسره او په آخرت کې په امن دی او د جنت په نعمتونو کې دی دا دواړه برابر دي نه دي برابر وقيل للظالمين ذوقوا ما كنتم تكسبون او بویلی ظالمانو تا وسکی سزا دا عملونو چی تاسو بکول دا بد عذابونه چې په جهنم کې دي نو دا ورته ویلی شي چې دا بدله ده څه ده بدله د ستاسو هغه بدله ستاسو د هغه اعمالو ده چې تاسو به کول په دنیا کې كذب الذين من قبلهم تکذیب کړه هغه کسانو چې مخکې وو د دوی نه تکذیب یې څه کړی قرآن یعنی وحي معنی دا شو چې وحي کما وحی چې هغوی ته راغلی وه پخوانو ته نو هغې دروغجنه ګڼلې وه آسماني کتابونه چې کوم هغوی ته راغلي وه هغه یې دروغجن ګڼلي وو پیغمبرانو تکذیب یې کړی و پیغمبران یې دروغجن ګڼلي وو فأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون نو راغی هغوی ته عذاب د هغه ځای نه چې نه پوهېدل د دې ځای نه په الله عذاب راوستو چې د هغوی په ګمان کې هم نه وه چې دې ځای نه به عذاب راشي د هغوی په ګمان کې هم نه وه چې د دې طرف نه به په موږ باندې عذاب راشي داسې عذابونه په الله راوستو په دې کې دمکي او یره ورکول دي چې ای د مکې مشرکانو ای د قرآن نه منونکو ای قرآن ته دروغجن ویونکو پخوانو هم ګورې دغه شان چلونه کړي دي خو ګوره په هغوی باندې د هغه ځینه عذاب راغلی و چې هغوی پرې سره پوه شوي نه دي صرف عذاب د دنیا خو نه دا خو د دنیا عذاب آخرت خو بیا ډېر لوی دی دا نه چې صرف په دنیا کې په هغوی عذاب راغی او خبره ختمه شو نه د آخرت عذابي م انتظار کوي ځکه الله وایي
فأذاقهم الله الخزي في الحياة الدنيا نوسك ولدوی تعالی شرمندگی پا جون دنیاوی کی دا شرمندگی دا ذلت کو پہ اللہ پا دنیا کی راوستو پا دنیا کی اللہ غوی ذلیل کریو شرمولیو وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ او خامق عذاب دا آخرت دیر لوی دے دے دا آخرت عذاب خو بیا ډیر لوی دی دغه عذاب چې کوم دنیا کې راغلی دا خو د دنیا ذلت او شرمندګي او آخرت کې بیا د دوی لوی لوی عذابونه بیا د دوی انتظار کوي لو كانوا يعلمون کچرت دوی پوی دی آخرت کې خو بیا ډیر لوی عذابونه دي خو کچرت دوی په دې خبره پوه شي زانی پا دی خبر پو کڑے وی چی دا آخرت عذابونه خو بیا ډیر لوی دی او کچت پا حقیقی معنو سر دوی پوشه وی پا دی خبره نو بیا بیزان دا گمراهیانو نم لری ساتلی وی خواهو چه تزان پا دی پو کڑے نو بلکه دا خلق چی وحی دروجن گنلی دا و پیغمبر دروجن گنلی اگوی خو پا آخرت پوری خاندل اگوی خو بوی دا قیامت او دا عذابونه او دا جنت او جهنم اگوی بدی توی دا یو ټوغه ده نو ذکر دا حال او دا انجام ده مخی تیر شو کنه چه قرآن دا سی کتاب ده دا هدایت کتاب ده دا هدایت کتاب چی ده پا دی که اللہ پا قسم قسم طریقو سرا مثالون بیان کردی دی او د تیر شو قومونو واقعات او قصی بیان کړي دي ولې چې هدایت تی ولې هدایت به تعالی ولې چې کله دی د قرآن کریم د مثالونه واوري مثال بیانولو فایده داره چې ته خبره انسان ته څه کړي رانږدې کړي رب العالمین پا قرآن کی ډیرو ځایونو کی مثالونه بیان کړي دي ډیرو ځایونو کی مثالونه او پای کی مقصد هم دقه دی چې موږ په دې خبره باندې پوه شو او دا الله مهرباني او شفقت ته ګوره په موږ څومره مین دی هغه کریم ذات زموږ د هدایت لپاره کتاب راولېږو نو بیا په هغه کتاب کې ځای په ځای مثالونه بیان کړي دي چې دوی په پوه شي او دوی تی فائده واخلی الله وی وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ او یقینا بیان کړی دی منگا خلق لرا پا دی قرآن کی ده هر قسم مثالنا یا ده هر قسم بیاننا دوانه ترجمه صحیح دی کته دی سوی چی یقینا بیان کړی دی منگا خلقو ده پاره پا دی قرآن کی هر قسم بیان نو معنی ده چی هر قسم نصیحتونه بکی شوی دی هر قسم قیسه بکی بیان شوی دی هر قسم مثالونه بکی بیان شوی ټولی خبری بکی جنه رالی او که د مثل معنی په مثال سره شي نو بیا هم صحیح ده او یقینا بیان کړي دي موږ د خلکو دپاره په دې قرآن کې د هر قسمه مثال نه ولې الله ته مثالونه بیانې ولې الله ته په قسمه قسم طریقو سره نصیحتونه کوي ولې الله ته تېر شوي قومونو واقعې بیانې نو څه وایي لعلهم یتذکرون د دې دپاره چې دوی نصیحت واخلي د دې دپاره الله سبحانه وتعالی د مثالونه بیان کړي په قرآن کې چې دوی نصیحت واخلي او دوی پوه شي په دې قرآن باندې ځکه خو د قرآن په عربۍ ژبه کې رالیږلی که نه وی
قرآنا عربيا قرآن عربي دي يا عربي جب والدي غير ذي عوج ندي كوك والي والا يا كقليش والا لعلهم يتقون دديد پارا چی دوی ویریگی یا پا دوی کی تقوی راشی قرآن عربية قرآن كم يجيب ولا عربي يجيب ولا فدي جبو كي فصيح جبا فدي جبو كي واضح جبا فدي جبو كي پراخ جبا هغه د عربي دا جبا ده ذکر الله سبحانه وتعالى دا جبا غوره کړی د قرآن د پاره او پیغمبر صلی الله علیه وسلم هغه هم عربي را لېږلی دی اگر که د پیغمبر نه مخکې اکثر پیغمبران عجمو که عربو عجم عربو کې یو څو پیغمبران دي خو د اخرنی پیغمبر عالمی پیغمبر و د انس او جن د پاره پیغمبر و هغه په عربو کې راولېږو وجه دا دی چې د ټولو دپاره چې پیغمبر شي نو بیا هغه داسې ژبه کې پکار دی چې هغې باندې پوهېده اساني او هغه پراخی فصیحی فصاحت پکې بلاغت پکې نو الله بیا غوره کو په عربو کې دا پیغمبر او دا الله په هر کار کې حکمت اوس دا قرآن کریم دی ګوره عربي ژبه کې دی زمونږ د مشران زمونږ د عوام چې د قرآن کریم ترجمه داسې خاص کړي نه پې پوه خو دې چې د قرآن تلاوت کوي نو په بعضو ځایونو کې پوه شي چې دا موضوع د څه روانه ده کله داسې د ځان نه به پوه شي د قرآن دا ژبه دومره واضحه ژبه ده و تاسو سوچ وکړئ که چې دا چې د بله ژبه کې وی نو په دې باندې به پوهېده څومره ګران وی بله دا چې دومره فصاحت او بلاغت به نه وی څومره چې عربۍ ژبه کې دی د بلې ژبې فصاحت دومره نشته څومره چې په عربۍ ژبه کې دی ډېره فصاحت او بلاغت والا ژبه ده او دا د عربۍ ژبې فضیلت دی چې قرآن په عربۍ ژبه کې نازل شوی دی او پیغمبر صلی الله علیه وسلم عربی و یو روایت کې داسې راځي چې د جنتیانو ژبه به عربي خو هغه روایت کمزوری دی بس خلک دا وایي چې حساب کتاب په دوران کې به خلک په عربۍ ژبه کې خبرې کوي د الله سره که نه کومه ژبه کې به کوي نو تحقیقي جواب د هغې دا دی چې دې باره کې څه نه دي راغلي او الله قادر دی الله قادر دی په دې باندې چې د هر انسان سره د قیامت پر ورځ خو به الله خبرې کوي د هر چا سره نو الله قادر دی چې خبرې وکړي د هر چا سره په هغه ژبه کې چې هغه پرې پوهېږي او یا هغه له قدرت ورکړي په یو ژبه باندې د پوهېدو الله قادر دی په هر څه باندې که موږ جوړې خبرې نه کوو یو خبرې باره کې وضاحت ډېر نه دی راغلی بس موږ پکې غلي پاتې کېږو صرف دومره ده چې ضعیف حدیث کې دا خبره راغلې ده چې د جنتیانو ژبه به عربي خو موږ وایو که دغه چې لرو هم کو نو د عربۍ ژبې بیا هم فضیلت شته په نورو ژبو باندې د څه د لاسه چې قرآن د عربی دی او پیغمبر صلی الله علیه وسلم عربی و ښه که دا دې لرې کې عامه خبره موږ وکړو نو بیا هم په دې ټولو ژبو کې فصاحت والا ژبه او پراخه ژبه هغه بیا عربي ده د دنیا چې څومره ژبې دي ټولې را جمع کړه په هغه ټولو کې پراخه ژبه هغه د عربي ده
دا خو نن سبا زمونږ مسلمان د غرب نه متاثره شو، د انګریزانو نه متاثره شو. د دې دلاسه ده دغه انګریزي ژبه عالمي په اولنی نمبر شو، بیا پسې عربي شوه. یعنې د استعمال په لحاظ، یعنې نن سبا چې کوم استعمال د استعمال په لحاظ د نږدې وخت پر ډېر لرې نه، لږ شاته لاړ شي تاریخ کې عربي د عالمي ژبه وه، په اولنی نمبر وه. خو چې کله مسلمان هم د هغوی نه متاثره شو، بلکې تر دې چې بحث پکې داسې دی چې کور کې د خپل بچي سره لګیایي، کور کې نو هم کومه ژبه استعمالوي؟ انګریزي استعمالوي. موږ د انګریزۍ د زده کولو خلاف نه یو، نه د ویلو خلاف یو، خو دا وایو چې انګریزي زده کول ښه خبره ده د دې امت د خدمت دپاره، د دې دپاره نه چې ستا د هغوی سره شوق دی، محبت دی، عفوا چې ستا د هغوی سره محبت دی نو ځکه دې دا شوق دی، نه. د دې دپاره انګلیش زده کول چې زه د دې امت خدمت وکړم، او بل دا چې د دشمن د چال او د چلونو نه خبر شم، دا ښه خبره ده. خو چې کله دې زده کړه نو بیا چې ورته ضرورت نه وي نو ولې وې؟ بعضو علماو دا خبره ګوره ذکر کړې ده، د کافرانو سره د محبت او د دوستۍ نښې ذکر کړي دي. یو نښې پکې دا ذکر کړې ده چې بې ضرورته د هغوی ژبه ویل، او دا واضح خبره چې یو سړی بې ضرورته د هغوی ژبه وایي، خو مین دی د هغوی په ژبه باندې کوي. نو لګیا به پښتون د پښتون سره منځ کې به انګلیش وایي، عربی به د عربي سره منځ کې به انګلیش وایي. دا حیران به شي. یاره مسلمانانو خپلې ژبې پرېښودې او بیا خصوصا د قرآن کریم هغه ژبه، د پیغمبر صلی الله علیه وسلم ژبه، هغه عربي، هغې ته توجه نشته، توجه ټوله انګلیش ته لاړه. بیا زمونږ خپله ژبه چې ده پښتو، هغې ته هم پاتې ده، د هغې هم اهمیت دومره نشته لکه څومره چې د انګلیش دی. ما تاسو ته چې پښتون د پښتون سره لګیا ده او منځ کې انګلیش ټکي وایي، او ډېر ټکي موږ په دې پښتو کې داسې استعمالوو چې هغه ګوره د انګلیش ټکي دي، خو د استعمال د لاسه داسې عام شوي دي ته به وایي چې دا ټکي چېرته د انګلیش دي، د پښتو دي. داسې ډېر مثالونه به موږ بیانولی شو، هسې وخت به رانه والي. مسلمان به د عربۍ د ژبې سره محبت لري، د دې د زده کولو کوشش به کوي چې دی د الله په خبرو پوه شي او دی د پیغمبر په خبرو پوه شي. دی به کوشش دا کوي. او بیا کومه زمونږ خپله ژبه چې ده د هغې د مخکې وړو کوشش کول پکار دي. داسې بده خبره نه ده، زمونږ ژبه ده. بعض وایي ته ورته دا ټکي د غلط وي، پښتو دا د پخوانو خبرې دي. څنګه د پخوانو خبرې دي؟ نوي نسل ته ته څه ښیې؟ ستا بچو ته ستا نوسو کړوسو ته به ته څه ښیې؟ هغوی ته به ته کومه ژبه ښیې؟ هغوی ته به ته دوی دا ګډه وډه ژبه ښیې چې په هغې کې عربي او په هغې کې فارسي او په هغې کې انګلیش او په هغې کې اردو هر څه پکې ګډ وډ دي، ته به ورته دا ژبه ښیې؟ یعنې خپله پښتو د نه پاتې کېږي، صرف په محبت د انګلیش کې، انګلیش زده کوي وړوکوالي کې د مور د خېټې نه به لا راوتی نه وي اے بي سی ډي، او دا به ورته زده کوي، او په قرآن به نه پوهېږي، قرآن به له نه ورځي. نو اهتمام پکار دی د دې عربۍ ژبې د زده کولو، خصوصا ځکه چې د دې په زده کولو سره به ته په قرآن ښه پوهېږي او په حدیثونو باندې به پوهېږي. لعلهم یتقون، د دې لپاره چې دوی ویریږي. د قرآن الله ګوره عربۍ ژبه رالیږلی چې دې کې کوږوالی نشته. ګوره ښه، په دې قرآن کریم کې څوک کوږوالی نشي راویستی، هېڅوک پکې نشي. خلکو ډېر کوششونه کړي دي
د اسلام دشمنانو د قرآن دشمنانو خپل پورا محنت کړی دی پورا کوشش یې کړی دی چې د قرآن کریم کې څه کوږوالی راوباسي د قیامت سهار به راشي او په قرآن کې به څوک کوږوالی راونه باسي ولې یقیني د الله خبرې دي ده دې کې ذره برابر شک هم نشته اسی تاسو ګورئ که نه دا قرآن چې نازل شوی دی څه د پاسه 1400 کاله وشو څه د پاسه 1400 کاله بعد د قرآن هغه شان ترو تازه پروت دی خو د الله خبرې دي که خبرې د چا دي د الله دي او د چا دا مجال نه دی شوی چې په دې کې بدلون راولي او چا چې کوشش کړی د الله ذلیل او خوار کړی دی زه دا نه یم چې کوششونه نه دي شوي اوس هم کوششونه روان دي اوس زموږ په دې زمانه کې کوششونه روان دي وخت په وخت کوششونه شوي دي خو الله د دې ذمه د حفاظت هغه په خپل ځان اخیستې ده انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون الله وی دا وحی موږ نازله کړې ده او په دې ذکر کې قرآن او حدیث دواړه دننه راشي الله وی دا وحی ما نازله کړې ده او زه په خپله حفاظت کوم نو چې کله په خپله د حفاظت ذمه واخیسته نو بیا څوک دې کې بدلون په دې کې څه ګوتې به نه شي وهلی چې د خلکو کې تقوا راشي دې دپاره الله دا قرآن رالیږلی دی او بیا په عربۍ ژبه کې رالیږلی دی واضح یې رالیږلی دی کوږوالی پکې نشته اوس وګوره الله وایي زه مثالونه بیانوم د څه دپاره تېر شوي ایت کې وګوره چې خلک نصیحت واخلي نو اوس یو مثال بیانوي نږدې دغه د یو مثال یې بیان کړو دا مثال دی د یو موحد او د یو مشرک ترمنځ د فرق ښکاره کولو دپاره چې څوک په دې مثال باندې ځان پوه کړي نو دی به بلکل په دې خبره باندې پوه شي چې د مشرک او د موحد په منځ کې څه فرق دی واوره دا مثال ډېر خوندور مثال دی ضرب الله مثلا رجلا بیان کړی دی الله مثال د سړي مثال داسې دی چې یو سړی دی فيه شركاء متشاكسون چې پاغه کې برخداران دي بد اخلاقه جګړه مار یو سړی دی پاغه کې برخداران دي دا څنګه کېدای شي چې یو سړي کې برخداران مالکان یې ډېر دي یو سړی دی هغه مری دی غلام دی مالکان یې ډېر دي او بل دا چې مالکان یې بد اخلاقه دي متشاکسون بد اخلاقه جګړه مار مالکان یې دي یو ځي ته راکاږي او بل ځي ته راکاږي او د هغې سره سره ورته کنځلې هم کوي او وهي ټکي وهي او ټکۍ هم یو دا سړی دی ورجلا سلما لرجل او بل سړی وي سلامت یو سړي دپاره بل طرف ته یو غلام دی مری دی خو څو مشرانې دي یو مشر دی بس خپل کار ورته معلوم دی خپلې خبرې ورته معلومې دي هغې تنګۍ هم نه خپل څه ذمواريانې چې دي لګیا دی هغه پوره کوي سوال هل يستويان مثلا آیا دوی برابر کېدی شي په حالاتو کې یو شان کېدی شي نه اوس یو سړی ته ووایي چې دې مثال باندې موږ پوه نه شو دې څه معنی ده نو مثال داسې معنی ده وضاحت یې دا دی واله ما ووایي چې دا مثال بیان شوی دی په اصل کې د مشرک او د موحد په منځ کې د فرق بیانولو لپاره
هغه فرق دا دی یو طرف ته مشرک دی د ده ډېر باباګان او معبودان دي کله یو له منډې وهي او کله بل له منډې وهي کله یو راکاږي او کله بل او دغه هلته خو وویلی شو چې متشاکسون هغه برخداران یې څه دي بد اخلاقه دي نو دا به اوس دلته څنګه وایي د دوی دا باباګان څنګه بد اخلاقه دي نه دا خو بد اخلاقي نه شو د دوی دا باباګان دم بد اخلاقه دي په دې معنی سره چې د دوی په نظر کې یو له ورشي او بل له ور نشي نو هغه ته خفه کېږي ولې هلته لا نړي ولې زموږ خوا له را نړي اوس دا یو دا مشرک دی ذلیله هر ځای کې ذلیله ګرځي او د تندې کله په یو ځای لګوي او کله په بل ځای لګوي او یو هغه مؤمن موحد دی چې یوازې د الله بندګي کوي هغه ته سجدې لګوي صرف د هغه الله په خدمت کې لګیا دی او الله ورله په دې عبادت کې مزې ورکړي دي نو دا یو لګیا دی مزې کوي او دا بل څومره پریشانه دی ګډوډ ګرځي څومره ښکلی مثال الله بیان کړو د دې دپاره چې ما ورته پوه شو په دې فرق باندې چې د مشرک او د موحد په منځ کې څه فرق دی مشرک د یو په در او د بل په در ذلیل او خوار ګرځي او موحد د یو الله بندګي کوي یو الله ته ټیټیږي یو الله ته سجده لګوي نو شکر وباسئ د الله او چې کله په توحید باندې پوهه وي که نه او د الله سره د مینه محبت و الله بیا نه پرېږدي ستا د تندی چې بل چاته ټیټ شي دا نعمت الله موږ ته نصیب کړی دی الحمدلله توحید دا نعمت او بیا ورسره د پیغمبر صلی الله علیه وسلم تابعداري د دین الله ساتلی دی د هر سن الحمدلله نه دی درګاونو دربارونو لزو او نه دا پیری مریدي کوو او نه دا د نن سبا د تصوف دا قصې کوو او نه دا د قبرونو دا سټل او قبرونو دا خاورې په ځان پورې راښکوده نه دا قصې کوو الحمدلله پاک صفا سوچه دین هم دی د الله بندگی کوو او دا بندگی بیا په طریقه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم کوو دغه زموږ دین دی دغه زموږ مذهب دی او همدغه زموږ مسلک دی بندگی د الله په طریقه د رسول الله صلی الله علیه وسلم نو الله ساتلی د دې جاپون څوک چې هم موحدي توحید والی کیدی نشي چې الله دې پریدي چې دې ذلیل شي د پلاني او د علاني په در باندې دا نشي کېدی خو مشرک ذلیلی ګوره نه د انسانانو د ټیټېږي را ټیټېږي دا لیدلي نه دي بلکې سجدې پکې راکوي نن سبا خو ویډیوګانې هم شته پخوا که موږ ویلی وی نو چا به ویلی چې یاره دروغ وایي داسې خو نه دي شوي کله نه کله موږ وایو چې د قبرونو طواف دا مشرکان را ګرم او قبر نه طواف کوم ځای کې شوی دی نو راشي ویډیوګانې ته وښایي چې قبر نه طوافونه کیږي که نه کیږي سجدې لګي انسانانو ته ښه برابر سجدې لګي ویډیوګانې شته دا هغه ذلت دی چې الله په دوی راوستی دی ښه دوی وایي راوایي پنجاب کې یو دی لاټي والي سرکار دا خوارې چې ورسې د هغه سره یو مضبوط سوباړه پروت دی هغه ولې دې سر له راچې یو کړنګ وکړي سمدا سرې او داسې خوشحاله شي پلې ما په خپله ویډیو لیدلې په خپله لین کې یو دنیا خلک ولاړي دا ګڼه ټوله په دې ده چې یو چې زما دې سر نه یې کړنګ وباسي بل چې زما دې نه دې وباسي هغه ورته بره ناست دی لږ دنګ ځي کې چې ګزار برابر راځي
او چې څوک ورځي به د کړپ د سر ولی شي وایي څوک ښه مضبوطي ولی وایي هغه سم خوشحاله شي خو وکړي عقل کوم ځای کې دی ګوره دی ذلت ته دا خو د دنیا هغه ذلت دی آخرت هغه خو بیا ډېر لوی دی ها یو بابا داسې دی کیدای شي تاسو هم کتلی د هغې ویډیو هغه پسې چې څوک ورشي نو دا خلک یې الټه ژوړن کړي د خپو نه یې وتړي او بره بیا هغه پړی په چت پورې تړلی شوی نو دی الټه ژوړني نو چې څوک راځي الټه ژوړني نو دې طرف ته د دوی هغه بابا ناستي او هغه طرف ته دنیا ژوړنده پرته وي او سم خوشحاله سم خوشحال نو بیا چې پسې هغه ورشي دا بابا په داسې څه وخت بعد یو چکر لګوي نو چې ورشي چې د کوم په خوا تېرېږي په دې سینه کې وایي چې دا څومره لوی ذلت دی چې الله دې ساتلي وي الحمدلله یعنې اوس هم چېرته موږ هم چې ته وځي ته زوړم پراته وي یا به په یو بابا پسې ګرځېده چې د صلی الله علیه صوباړه رواج او یا به هم چې د قبرونه سټلې را سټلې او یا به هم دا ویلې چې د پلاني سره بیعت کړی دی د پلاني مریدان یو د هغه مریدان یو داسې وتغې دا کیسې به هم کولی اوس به ناست شو خو الحمدلله الله د هغه هر څه نه ساتلي سوچه صفا عقیده د توحید او د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د تابعدارۍ هغه راته الله را نصیب کړې ده او په دې عقیده دې الله موږ د مرګه پورې وساتي او الله دې موږ له مرګ په هغه وخت کې راولي چې موږ په قرآن او په حدیث باندې مضبوط شو او الله دې موږ له مرګ په هغه وخت کې راولي چې الله زموږ نه راضي هل یستویان مثلا آیا دوی برابر کیدی شي په حالت کې جواب دا دی نه الحمدلله ټول صفتونه خاص الله لره دي صفتونه د کمال هلو دې ځکه الحمدلله څه ضرورت په څه باندې دا خبره الحمدلله ویلی شو نه نه هل یستویان مثلا آیا دواړه برابر کیدی شي که نه بیا وی الحمدلله نه نه هل یستویان مثلا آیا دوی برابر کیدی شي په حالاتو کې جواب دا دی نه الحمدلله شکر د الله دی چې حجت په ټولو باندې قایم شوی دی الحمدلله او حمد او ثناګانې ټول د الله دپاره دي چې په دې خبره باندې را ټول پوه دي بلکې ته د مشرک نه تپوس وکړه ورته وایي داسې یو سړی چې هغه مشران ډېر یو داسې یو سړی دی چې یو مشر کم یو به غوره دی به هم تا ته وایي چې را دویم غوره دی دا چې یو مشر دی نو وګوره په دې خبر باندې ټول پوه دي بل اکثرهم لا یعلمون بلکې ډېر د دوی نه پوهېږي ځان یې جاهل کړی دا فایده ده کې چې علم در سره یي او عمل پې نه کې نو دا هم داسې ده لکه تا سره چې علم نه وي ځکه یې دلته دا وویل چې ډېر په دوی کې نه پوهېږي که علم ورسره شتیم خو په هغه علم باندې عمل نه کوي بل د ضد او د عناد د لاسه هم حق خبرې نه کوي نو داسې شو لکه جاهلان دلته یو فایده اکثرهم لا یعلمون ډېر د دوی نه پوهېږي عامو درسونو کې موږ دا خبره بیان کړې ده او که تاسو ته یادي موږ چې کله شرحه کوله د هغه کتاب مسائل الجاهلیه جاهلیت مسلې شیخ محمد بن عبدالوهاب رحمه الله را جمع کړي نو پای کې هغه یو دا مسله ذکر کړې وه وایي د جاهلیت والو دا طریقه وه چې هغوی به دا تله استعمالوله د هغوی دا تله وه چې دې ته به یې کتو چې څوک ډېر دي او څوک لږ دي نو که څوک به ډېر نو بس وایي دا جي په حقه دي او چې کوم به لږ نو هغوی ته به یې په ناحقه وي
در جاهلیت ولو ناشنا تله وه چې نن سبا هم ډېر مسلمانان دا تله استعمالوي. ته به ورته حدیث بیان کې، ته به ورته قرآن بیان کې، یاره نو پاکستان کې خو ډېر خلک نه کوي. ته به ورته حدیث بیان کې، نه نو افغانستان کې خو ډېر خلک نه ماني. ښه ته به ورته حدیث بیان کې، نو ویله سعودیان خو ډېر خلک په دې عمل نه کوي. او دا ولې او دا څنګه او دا خو یو موټی خلک او دا تاسو چې وایي چې په حق دي دا خو ډېر لږ دي. نو دا هغه د جاهلیت هغه تله ده چې نن سبا هم استعمالېږي. حق او باطل کې معیار دا نه دی چې ته به دې ته ګورې چې وایي څوک ډېر دی او څوک لږ دی، نه، بلکې قرآن کې ځای په ځای دا خبره بیان شوې ده چې دا ډېر چې دي دا اکثر په غلطه دي. ډېر اکثر په غلطه دي، ډېر اکثر نه پوهېږي، ډېر اکثر ناشکر وي. د قرآن کریم کې دا خبره ده. حق په څه سره معلومېږي؟ په دلیل سره. حق په دې سره نه معلومېږي چې په دې باندې عمل کوونکي ډېر دي او که لږ دي. نن سبا چې دروغ وایي ډېر دي که رښتیا چې وایي هغه ډېر دي. دروغ وایه، نو اوس به څه وایو چې را دروغ ویل حق دی؟ نن سبا نشې تماشې ډېرې دي که لږې دي؟ ډېرې دي، دا په حق دي. دوکې دړاکې ډېرې دي، نورې دوی په حق دي. دغه شان نور ډېر ناروا کارونه هغه ښه ډېر دي نن سبا. نو ولې دغه ناروا کارونه حق کارونه دي او صحیح دي او روا دي؟ نه. نو دا تله به نه لګې چې څوک ډېر دي او څوک لږ دي، بلکې دې ته به ګورې چې د چا سره دلیل دی او د چا سره نه دی. چې یو سړی د هغه سره دلیل او دی یک یوازې لکه عبدالله بن مسعود رضی الله عنه وایي چې یوازې او دلیل د سره نو ته یو جماعت یې پوره، ته پوره څه جماعت یې. دې ته به نه ګورې چې یاره ما سره څوک نشته او دا څنګه او دا ولې، نه، چې دلیل د سره دی بس ته په حق یې. نو موږ به دلیل پسې ګرځو. یو سړی دی دلیل ورسره شتي او ټول امت یې خلاف دی، زموږ دې سره کار نشته چې ټول امت یې خلاف دی. دا چې ده سره دلیل دی په حق دی او دا باقي طرف ته چې څومره دي دا ټول په غلطه دي. کیدای شي داسې هېڅ خبره نه. نو موږ به څه ته ګورو؟ موږ به دلیل ته ګورو. إنك ميت وإنهم ميتون. یقیناً ته مړ کېدونکی او یقیناً دوی هم مړه کېدونکي دي. د مکې مشرکانو به دا تمنا کوله او دا ارمانو چې دا پیغمبر به مړ شي نو موږ به ترې څه شو؟ موږ به ترې خلاص شو. الله د هغوی د رد دپاره دا خبره وکړه که دا پیغمبر مړ شي نو ولې تاسو به ژوندي یاست؟ تاسو همیشه پاتې کېږئ، تاسو به هم مرئ، ځکه چې د مرګ نه خلاصېدل د هېڅ چا دپاره نشتي. نو ځکه د پیغمبر په مرګ باندې خوشحالي نه ده پکار دوی له. انک میت و انهم میتون. یقینا ته مړ کېدونکی او یقینا دوی مړ کېدونکي دي. نو دلته یو څو مسلې چې هغه په عامو درسونو کې وضاحت شوی ده، دلته بیا هم کوو. یو دا مسله زه حیران یم هغه خلکو ته چې کوم د پیغمبر صلی الله علیه وسلم دپاره مرګ نه مني، چې هغوی به د دې آیت څه ترجمه کوي. بله دا ټکي استعمالول چې پیغمبر وصال وکړو، پړده شو، زموږ نه پناه شو،
ها دې کې څه تاویلات ماویلات کېدی شي هغه جدا خبره خو اصل کې دا ټکي استعمالول دا په موږ کې د دې صوفیانو بریلیانو د دوی نه راننوتي دوی وصال څه معنی پرده کې شو وایي موږ وایو چې جي زموږ نه پناه شو نو چې پرده کې شو ته دې پسې داسې ولې نه وایي چې دنیا نه لاړ ساعت یې ووتو وفات شو مړ شو ولې نه وایي دا الفاظ نو پوه شي چې ده کې څه چل دی ځکه دې دا ټکي نشي ویلی دا په موږ کې د دې صوفیانو او د دې بریلیانو نه دا قصې رادننه شوې ها دا وفات ټکی چې دی دا په عربۍ کې استعمالیږي بیا اردو کې هم استعمال شوی دی بیا په پښتو کې هم استعمال شوی دی په فارسي کې هم استعمالیږي خو دا د هغه ژبو خپل ټکی نه دی موږ پښتو کې څه وایو مرګ ورته وایو پلاني باندې مرګ راغی او پلانی مړ شو په دې کې هېڅ بېادبي او هېڅ ګستاخي نشته دا بعض زموږ په دې ملک کې د دې ګستاخ رسول د دې خبرې نه د دې نه خپله دفاع کوي او غلطې فایدې ترې اخلي غلطې فایدې ترې اخلي معمولی خبر او جی دا ګستاخ رسول دی معمولی خبر او په ده باندې ټاپراچ د خپل مذهب دپاره د خپل کار دپاره یو سړی بدنام که نو که تا بیان کې وي چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم باندې مرګ راغلی مرګ بس دا جي ګستاخ دی خو عوام بیا په دې کې نه دي چې تپوس وکړي چې ده څه ګستاخي کړې ده اخر هغه موږ ته بیان کړي نه دوی به روډونو ته راوځي گستاخ رسول کی سزا سرتن سے جدا نو صحیح شو سرتن سے جدا دا گستاخ رسول سزا دا خول خدا سڑے ثابت کی چی گستاخ دے کہ نہ دے گستاخ اللہ وی انکا میت یقیناً تمڑ کی دن کے یہ اللہ وی دا سن گستاخی شو بل پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بشرو دین دا ثابت شو چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم سو بشرو رد دی پا خلقو بانی چې کوم وی چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم نور دی بشر دی نو ځکه خو پې مرګ راغی او مرګ به پې راتو درېیمه خبره پیغمبر صلی الله علیه وسلم باره کې که تا نه څوک تپوس وکړي چې سته څه عقیدې لري چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم مړ دی که ژوندی دی نو جواب یې دا دی چې دا خبره په بې شماره دلایلو سره ثابته ده بې شماره ویم ښه او دا وخت دا مقام دغه تفصیل نه دی چې زه یو دلیل بیانوم یو دلیل پیدا واله یا دویم دلیل پہ بل والا جا سورة العمران کی دا وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افا مات او قتل انقلبتم على عقابكم اللہ دا محمد صلی اللہ علیہ وسلم یو رسول دے دا دینا مخکم دیر پیغمبران تیر شوی دی کچرت دے افا مات کچرت دے مرشی او قتل یا اوجلیشی نولی تاسو بدین پر دی که چرته په پیغمبر باندې مرګ نه راتلی نو بیا به الله دا خبره نه کولی دغه شان حدیثونه راواله احادیث خو ډک دي دې خبرې نه عایشه رضی الله عنها عبدالله بن عباس عبدالله بن عمر ونور صحابه کرام لما مات النبي صلی الله علیه وسلم کله چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم وفات شو کله چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم وفات شو کله چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم وفات شو دا دنیا حدیثونه قال فی مرضه الذي مات فی توفی فی پیغمبر په خپل هغه بیماری کې دا خبر وکړه چې پای کې وفات شوی یې څه مطلب دی چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم باندې مرګ نه راتلی نو به دې خبرو څه مطلب دی نو جواب دا دی چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم وفات شوی دی د دنیا نه تللی دی اوس ګوره د صحابه کرامو دې سوال ته
حدیث کې دي چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي چې تاسو کوم ځای کې مې نو په ما باندې درود وایي ها ملائک ته درود څه دې کې وایي ملائک ته درود ما ته را رسوي نو صحابه کرامو یا رسول الله څنګه تا ته را رسوي وقد علمت تاسو کوم خاوري شوي یې دې څه مطلب دی دې مطلب دی چې د هغوی دا ښه عقیده وه چې په دې پیغمبر صلی الله علیه وسلم باندې به مرګ راځي نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم باندې مرګ راغلی دی د دنیا نه تللی دی او دنیوي ژوند یې ختم شوی دی او ژوندی دی د برزخ په ژوند کې ژوندی دی او هلته ورته الله ښایسته ژوند نصیب کړی د شهیدانو دپاره په برزخ کې ښایسته ژوند دی د شهیدانو دپاره قرآن کې تذکره شوي او حدیثونو کې او پیغمبر صلی الله علیه وسلم خو بیا د شهیدانو نه ډېر اوچت دی نو د پیغمبر دپاره ډېر ښایسته ژوند دی په برزخ کې خو هغه په برزخ کې دی هغه داسې ژوند نه دی لکه څنګه چې دنیا کې و ته د هغې باره کې نه شي ویلی چې او جي پیغمبر په برزخ کې اوري او جي پیغمبر په برزخ کې اینی درته نه شي ویلی ته څنګه دا خبره کوې دپاره دلیل پکار دی دلیل پې نشته نو که څوک درنه تپوس وکړي زموږ په ملک کې دا غټه جاښه ده د حیاتیانو مماتیانو هېڅ جاښې جوړولو ته ضرورت نشته لنډ جواب یې دا دی د دلایلو په رڼا کې چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم وفات شوی دی د دنیا نه تللی دی دنیوي ژوند د پیغمبر صلی الله علیه وسلم ختم دی او ژوندی دی په کوم ځای کې په برزخ کې برزخي ژوند وله ثابتوو او د برزخ ژوند د ټولو مؤمنانو د ژوند نه غوره دی او دې کې شک نشي ځکه چې هغه سید الاولین والآخرین دی ها خو برزخ ژوند باره کې خبرې موږ نشو کولی ځکه چې موږ د هغې نه نور خبر نه یو دومره خبره صرف کولی شو چې څومره الله کړي او څومره د الله رسول صلی الله علیه وسلم کړي د هغې نه زیاته خو نشو کولی موږ د ځان نه څنګه ووایو چې پیغمبر اوري د ځان نه څنګه ووایو چې پیغمبر اینی دا خبره موږ د ځان نه نشو کولی صرف دومره به وایو څومره چې الله ویلي ده او دومره به وایو څومره چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم ویلي ده انک میت و انهم میتون او دا کوم خلک چې وایي چې پیغمبر باندې مرګ نه دی راغلی و دوی په ډېرو خبرو کې به پخپله راګیر شي لکه اوس دغه حدیث د ابوبکر صدیق رضی الله عنه ښه واضح دی چې کله پیغمبر صلی الله علیه وسلم وفات شو او په کټ کې پروت و او له پاسه پې څادر پروت و او راغی د عایشه رضی الله عنها کور ته چې کله خبر شو چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم وفات شوی دی نو څادر یې ولې د مخ مبارک نه لرې کړو ښکلې کړو او وی زما مور پلار دې په تا قرباني الله په تا باندې دوه مرګه نه راولي کوم مرګ چې ستا و هغه په تا باندې راغلی دا ښه واضح دلیل دی ها بیا چې کله خطبه وکړه عمر بن خطاب څه وي وایي که څوک دا وایي چې پیغمبر وفات شوی دی نو زه په دې توره باندې وهم هغه د الله خواله تللی دی او بیا به راځي ابوبکر صدیق رضی الله عنه په هغه موقف کې ځان کنټرول کړی او د ټولو نه مضبوط په هغه وخت کې هغه ابوبکر صدیق رضی الله عنه خطبه وکړه په الله د الله حمد او ثنا وي او بیا یې ووي من کان یعبد محمدا فان محمدا قد مات چا چې د محمد صلی الله علیه وسلم بندګي کوله نو ګوره ګوره دنیا نه لاړ ومن کان یعبد الله او څوک چې د الله بندګي کوي نو کوي د الله بندګي فان الله حی لا یموت الله ژوندی دی مرګ پې نه راځي دا واضح دلیل دی ځکه یو عالم خبره کولې د پنجاب وي زما خوا یو کس راغی همدغه کسانو کې چې وایي چې پیغمبر ژوندی دی
وی ما ته وی چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی چې زما سوال دی ما چې څه وی ما ورته وی چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم په اخرني لمونځ کې رفلیدین کړي دا سوال ته کو چې آیا پیغمبر صلی الله علیه وسلم په اخرني لمونځ کې رفلیدین کړي دی او کنه وی ما ورته ویلي پیغمبر اخرني لمونځ کړی دی ما ته وی چې دا ما ته کتو یا ته څه وی ما چې تاسو خو چې پیغمبر نه دی مړ نو چې مړ نه دی نو اخرنی لمونځ یې نه دی کړی نو ته څنګه دا سوال کې چې په اخرني لمونځ کې رفلیدین کړي دي او کنه وی الله چې دې چې وروان شو ما ته وی چې ته په نورو سر شو نو دې اوس خپل راګیر شو چې ته دا وایې چې پیغمبر اخرني لمونځ کې رفلیدین کړي دي که نه نو سوال دا دی آیا پیغمبر اخرنی لمونځ کړی دی که ته وایې چې او اخرنی لمونځ یې کړی نو بیا خو دنیا نه تللی بیا خو دنیا نه تللی دی نو بس صحیح شوه اوس به دا مسله ثابتوو چې رفلیدین یې کړي دي او که نه اوس به دې باره کې خبرې کوو چې کله ته دا ومنې چې او د دنیا نه تللی دی او که نه منې نو بیا به دا سوال هم نه کې چې په اخرني منځ کې رفلیدین کړي دي او که نه چې خو به ژوندی دی نو الله دې زموږ ټولو په حال باندې رحم وکړي إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم بیا یقینا تاسو به په ورځ د قیامت کې په نزد د رب خپل تختصمون جګړې کوئ لکه څنګه چې په دنیا کې ستاسو اختلاف دی الله وایي نو دغه شان به د الله مخامخ هم تاسو جګړې کوئ د دې نه دا خبره ثابته شوه چې دنیا کې چې د حق پرستو او باطل پرستو کم جنگ روان دی کومه جګړه روانه ده نو دا به په قیامت کې بیا راواپس کېږي او الله به فیصله کوي دا جګړه به د الله په مخ کې هم کېږي دا زموږ چې کومې جګړې روانې دي که نه چې دا کار حق دی او دا کار باطل دی نو دا جګړې به ټولې دا جګړې به الله مخې ته هم ځي د الله مخې ته به دا جګړې ځي هلته به هم دا خبرې کېږي او الله به دې فیصله کوي الله رب العزت به د دې فیصله کوي ثم انکم یوم القیامة عند ربکم تختصمون بیا یقینا تاسو به په ورځ د قیامت په نزد د رب خپل جګړې کوي دا جګړې به هلته وي او هلته به فیصله وشي چې څوک په حق دی او څوک په باطله دی فمن أظلم ممن كذب على الله نو څوک دی ډېر ظالم د هغه چا نه چې دروغ وایي په الله باندې وکذب بالصدق اذ جاءه او دروغجن ګڼي رښتیاو لره کله چې راغی دته الله رب العزت وایي چې د هغه چا نه لوی ظالم بل څوک دی چې په الله دروغ تړي الله باندې دروغ تړل څه دي د هغه دپاره بچی ثابت کړي د هغه دپاره شریک ثابت کړي د هغه سره برخداران وګرځي او دا وایي چېرې الله دا کتاب نه دی نازل کړی یا د ځان نه څه خبره جوړه کړي چې دا به الله کړي د ده نه زیات ظالم څوک دی معنی دا ده چې لا اظلم د ده نه لوی ظالم د سره شتي نه په دروغو جوړولو کې لوی ظالم څوک دی هغه څوک دی چې په الله باندې دروغ جوړوي نو په دې باب کې احتیاط هم ډېر پکار دی ګوره موږ دا بعض لیدلي دي دا کم ملګري چې د تبلیغ او د دعوت جذبه او شوق ډېر لري او علم ورسره نه وي نو هغوی اکثر بیا دا خبرې کوي په بیانونو کې په دعوت کې الله وی داسې ویلي دي او یو حدیث کې راځي الله ویلي دي او الله به دا وکړي او الله به دا وکړي هغه ثابت نه وي نو دې کې ډېر احتیاط پکار دی ګورې د الله پسې خبرې کول چې الله داسې ویلي داسې نه دي ویلي
بیا د پیغمبر باره کې خبرې کول دا ګورې د عامو خلکو په شان یا عامو خلکو پسې خبرې کول د هغې په شان نه ده ګورې د الله په باره کې چې خبره کوي زر پیرې به ول سوچ وکړي چې دا خبره د الله ده او که نه الله ویلي دي داسې او که نه بیا د پیغمبر صلی الله علیه وسلم باره کې چې خبره کوي نو اول به ښه سوچ وکړي چې دا خبره ده داسې او که نه فمن اظلم ممن كذب على الله نو څوک دی ډېر ظالم د هغه چا نه چې دروغ وایي په الله باندې وکذب بالصدق اذ جاءه او دروغجن ګڼي رښتیا ولره کله چې راغی ده ته دا رښتیا څه دي د پیغمبر صلی الله علیه وسلم خبرې د الله دین قرآن دا ټولې پکې دي که نه ټولې پکې دننه راځي پیغمبر یې دروغجن وګڼو د ده نه لوی ظالم څوک دی د الله دین دروغجن ګڼي چې هغه رښتینې خبرې دي د الله قرآن دروغجن ګڼي چې هغه رښتینې خبرې دي أليس في جهنم مثوى للكافرين اے نشته په جهنم کې ځای د اوسېدو کافرانو لره دا خبره دې دپاره کوي چې د دوی دپاره ښه ډېر ځای دی په جهنم کې د اوسېدو بس هلته به ځي ولې ځای نشته په جهنم کې د اوسېدو د کافرانو دپاره نو ولې نشته ښه ډېر دی نو الله وایي دا خلک دا چې دروغ جوړوي په ما باندې او دغه رښتینو خبرو ته دروغجن وایي پیغمبر ته دروغجن وایي قرآن ته دروغجن وایي د الله دین ته دروغجن وایي دوی به جهنم ته ځي والذي جاء بالصدق وصدق به او هغه څوک چې راوړو رښتیا لره او تصدیق یې وکړو په هغې أولئك هم المتقون دا کسان دوی متقیان دي دا هغه ظالمانو په مقابله کې د نیکانو خلکو صفت بیانوي اوس په دې کې ډېر تفسیرونه راغلي دي د دې څه مطلب د مفسرینو ډېر اقوال دي د دې څه مطلب دی چې څوک رښتیا راوړي او بیا پې تصدیق وکړي خو یو واضحه پکې دا دی مطلب دلته دا شو چې کوم انسان چې حق خبره راوړي هغه بیان کی او بیا پې په خپلم تصدیق او یقین ساتي نو دی به د متقیانو نه وي ها نو معنی دا شو چې د تقوا دپاره دوه صفات شو څه نه علم او عمل کیدی شي دقه خبر اصل کې خبر هم دقه ده علم او عمل څنګه علم او عمل تقوا دپاره دوه شرطونه شو یو دا چې حق خبره کول او دویم په دې باندې یقین ساتل والذي جاء بالصدق یو سړی دی حق خبره یې راوړه بیان یې کړه خلکو ته او په خپله پې هم ښه ایمان او یقین او عمل دی نو ځان پوه کول په حق باندې بیا خلکو ته د هغې بیانول او په خپله پې عمل کول د تقوا ده ها او د ټولو نه زیات حقدار د دې صفاتو هغه پیغمبر صلی الله علیه وسلم دی بیا صحابه کرام دي ها پیغمبر صلی الله علیه وسلم دې شو که نه حق یې راوړی که نه په هغې باندې عمل کړی که نه کړی صحابه کرامو حق بیان کړی که نه دی بیان کړی دی په خپله پې عمل کړی که نه کړی دی نو دا خلک تقوادار دي لهم ما يشاءون عند ربهم دوی لره هغه څه دي چې غواړي دوی په نزد رب د دوی مخکې ایتونه تیر شو سورت یاسین کې او سورت فاطر کې ایتونه تیر شو چې الله به جنتیانو له
هغه څه ورکوي چې د دوی په سترګې یخیږي او دوی غواړي. ذلك جزاء المحسنين، دا بدله ده د ښایسته عمل کوونکو. څوک چې ښایسته عمل کوي او احسان پکې، نو دا د هغوی بدله ده. ليكفر الله عنهم أسوأ الذي عملوا، د دې دپاره چې وریجي الله د دوی نه بد هغه عملونه چې دوی کړي دي. دا بدله د دوی دې دپاره ده. الله غواړي چې د دوی نه هغه بد اعمال وریجي کوم چې دوی کړي دي. ويجزيهم أجرهم، او بدله ورکي دوی ته د اجرونو د دوی بأحسن الذي كانوا يعملون، په ښایسته هغه عملونو چې دوی کول. الله غواړي چې دوی له بدله ورکي څنګه چې دوی ښایسته عمل کړی دی، چې دقه شان ورله ښایسته بدله ورکي. هل جزاء الإحسان إلا الإحسان، إحسان بدله څه ده؟ إحسان دی. چې کله د دوی اعمال ښایسته وو، نو رب العالمین وله بدله هم ښایسته ورکوي. مشرکانو به دا خبره کوله چې دا پیغمبر لګیا دی زمونږ په دې معبودانو پسې خبرې کوي، زمونږ په دې بوتانو پسې خبرې کوي، نو دی د دې نه نه یېرېږي چې زمونږ دا باباګان زمونږ دا بوتان به ده ته مصیبت ورسوي. په دې به یې یېره و. او دا د مشرکانو عادت دی چې خلک یېروي په دې قسمه خبرو سره. ابراهیم علیه السلام ته هم دا خبرې کړي دي، او دغه شان هود علیه السلام ته، او ډیرو پیغمبرانو ته، او اوس هم موحدینو ته دا ویل کېږي مه کوئ مه کوئ وایي، مه کوئ، دا باباګان به د باندې د دنیا واړئ، دوړه به دې کي، دا ځمکه به د باندې په بل طرف راواړئ. نو د مکې مشرکانو به هم دا خبرې کولې، وایي دی نه یېرېږي چې زمونږ دا بوتان دا معبودان بدل نقصان ورکی. نو الله سوئی أليس الله بكاف عبده، ایا ندی الله کافی بند خپل لره. ولی الله ندی کافی د پیغمبر د پارس، بالکل کافی چې الله د چا سره مرسته کوي نو څوک به ورله نقصان ورکي، او چې الله د چا مرسته پرېږدي نو څوک به ورسره مرسته وکړي. الیس الله بکاف عبده، ولې الله نه دی کافي د خپل بنده دپاره. ويخوفونك بالذین من دونه، او یری دوی تا لره په هغه کسانو چې سوا د الله نه دیږي. پیغمبره د دوی په خبرو چې ګوره هېڅ پروا ونه کړي، دوی ته یری په هغه معبودانو باندې کوم چې دوی زما نه علاوه جوړ کړي دي، خو زه کافي یم ستا دپاره. الیس الله بکاف عبد. او دوی ګمراه دي ځکه خو دوی دا خبرې کوي که نه، دا خبرې د ګمراهانو دي چې یری په دې بوتانو سره او په دې باباګانو سره خلک. او ځکه الله وایي ومن يضلل الله فما له من هاد، او چا لره چې ګمراه کړي الله نو نشتی هغه لره څوک لاره ښودونکی. مخکې دا خبره اوس تېره شوه. ومن يهد الله فما له من مضل، او چاته چې هدایت وکړي الله نو نشتی هغه لره څوک ګمراه کوونکی. الیس الله بعزیز ذی
انتقام ایا ندی اللہ زور ور بدلا غستن کے گورا اوس دا غوی دا معبودانو کمزورتیا بیانی اغوی خو پیغمبر یرو دا سنه د خپلو بوتانو معبودانو نه الله وی واوره کنه د دوی دا معبودان په څه درجه کې دي سبحان الله څه ناشنا حقیقتونه الله بیان کړي دي خو که د چا عقل یو سوچ پکې وکړي ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض او که تپوسو کې ته د دوی نه چې چا پیدا کړي دي اسمانونه او ځمکه ليقولن الله خامخا ويبدوي الله سورة لقمان کی دا خبر تیره شیو چې د مکې مشرکانو با کم توحید منو توحید ربوبیت پہ منو چې الله رب دے خالق دے رازق دے دا خبر باغوی منلا مشکل داو چې دا الله بندگی یوازې نه کوله نور دا خبرې هغوی منلې خو توحید الوهیت یې نه منو لکه اوس یو سړی راولګي ووایي چې یاره الله خالق دی او رازق دی او جدا د کلمې طیبې معنی ده نو بیا خو په مشرک کې په ابولهب کې او بیا په تا کې فرق پاتې نه شو ابولهب هم دا خبرې منلې ابو جهل هم منلې اصل معنی دا ده لا اله الا الله چې نشته د عبادت حقدار مگر یو الله توحید الوهیت د دې غم وایو که توحید ربوبیت خو د مکې مشرکانو هم او دا اکثر په فطرت کې هم پروتې ده فطرتي خبرې چې فطرت کوک شوی نه قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله ورتوایا خبر راکی پا باردا غچا کی چی تاسو را بلی سوا دا اللہ نا دی مشرکانو تدوه چی دا تاسو چو تا پراتیو دا اللہ نا لوی را بلی دا دوی پا بارکی را توایا ان ارادنی اللہ بدر کی ارادو کی اللہ مات دا ضرر رسولو هل هن كاشفات ضر ای دوی لري کون کی دی د ضرر داغا که اللہ ما تا مصیبت را رسی او سه ضرر را رسی ای استاسو دا بوتان با اغا ضرر زمان لری کی اغا مصیبت با زمان لری کی اغا غم با زمان لری کی نا او ارادنی برحمه یا که ارادو کی ما تد رحم کولو هل هن ممسکات رحمتی ای دوی بندون کی دی در رحمت داغا در رحمت دا اللہ بدوی بند کیس نیشی بندون پرون میں یو ویڈیو کتا پا انڈیا کی اندوان راوتی دو لا الہ الا اللہ چلی ہوئی وی منل پا کدیرو چی دا عبادت اقدار اللہ تی زنانه روڑونو تراوتی راگا بوتانی راگستی ازمکی لراجی بوتانی راگستی ازمکی لراجی کم بوتان چی بسر کورونو کی پراتو ازمکو لراجی او بعضو علاقو کی حکومت اعلان کرده ده وی پا دی بوتانو باندی سپریو کئی چه کرونا ویرس داگا ویرسو نده بچی و چې په بوت باندې وایي ته سپری کوې نو تا به څوک ساتي او ته راولګې ته بوت ساتي نو تا څوک ساتي ښځه دا سخت د الله د طرف نه په موږ باندې راغلی امتحان دی دا کرونا دا بیماري وه رب العزت ته په خپل رحم او کرم سره ختمه کړي او کم مسلمانان چې بیماران دي او په دې بیمارۍ کې اکثري الله دې روغ صحت ورکړي او کم چې دی بیماری کې مړه شوي دي رب العالمین دی د هغوی شهادت قبول کړي
اوس دا سخته ده زه په موږ راغلې ده دوی ته ووایه دې خپلو بوتانو ته ووایه چې دا سخته زموږ لرې کړي لرې کوي نشي بلکې ښه باقاعده ویډیوګانې چلیږي په انډیا کې تاسو هم لیدلي او پولیسان مسلمانانو ته ووایي تاسو دعاګانې وغواړئ د الله بلکل په ګونډو شوي دي ورته زنګنن ورته مات کړي او کښېني ورته مسلمانانو ته منت کوي وایي تاسو خپل الله ته ووایئ چې دا بیماري ختمه کړي نو ستاسو هغه بوتان څه شو تاسو ته پراته وي شپه ورځ هغه څه شو دا دلته دقه خبره ده سبحان الله دا کومه چې الله دلته وکړه چې ووایه دوی ته که چېرته دغه الله ما ته څه اراده وکړي د ضرر رسولو هل هن کاشفات الضر دوی به دا ضرر لرې کړي او ارادني برحمه یا که څه رحمت اراده ولري نو دوی به د الله دغه رحمت بند کړي نشي بندولی نو بیا ځکه ووایي قل حسبي الله ووایه کافي دی ما لره الله چې ستاسو دا بوتان نه زما نه څه ضرر لرې کولی شي او نه د الله رحمت بندولی شي نو بیا پې زه څه کوم زما دپاره واقع والله کافي دی عليه يتوكل المتوكلون خاص پاغه باندې ځان سپاري ځان سپارونکي په الله باندې ځان سپارل پکار دي ځکه چې هغه الله هر څه کولی شي نو هغه د عبادت حقدار دی په دې روان آیت کې بیا د دوی نه براءت چې کله دوی په غلطه روان دي کافران نو د دوی نه د براعت اعلان پکار دی قل اوایه پیغمبره یا قوم اعملوا على مکانتکم ای قوم زما عمل کوئ په خپله طریقه انی عامل یقینا زه هم عمل کوونکی یم په خپله طریقه لارې جدا شوې زمونږ چې کله تاسو د الله بندګي نه کوئ او د الله توحید نه منئ نو بیا لارې زمونږ څه دي هغه جدا دي تاسو په خپله طریقه عمل کوئ زه به په خپله طریقه عمل کوم فسوف تعلمون نو زر ده چې تاسو به پوه شئ په څه باندې من یأتیه عذاب یخزیه چې چاته به راځي عذاب چې شرموي به ويحل عليه عذاب مقيم او نازليږي به په هغه باندې عذاب همیشه دا به تاسو پوه شئ ډېر ژر به تاسو ته پته ولګي چې په چا باندې به عذاب راځي او په هغه عذاب کې به شرمیږي او په چا باندې به دغه عذاب نازلېږي چې همیشه به پکې نو د براءت اعلان وشو د کافرانو نه او د مشرکانو نه په دې باندې به اکتفا وکړو 40 نمبر آیت باندې سبا به انشاءالله د 41 نمبر آیت نه شروع کوو انا انزلنا عليك الكتاب د دې ځای نه انشاءالله سبا شروع کوو الله سبحانه وتعالی دې موږ د شرک او د بدعاتو او د خرافاتو نه دې الله موږ لرې ساتي او الله دې موږ د مرګه پورې په دې توحید باندې مضبوط لري هذا والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين